افغان لوبډله له کپ سره هیواد ته راستنه شوه. افغان لوبډلې له بنګلادیش او زیمبابوې سره د بنګلادیش په کوربهتوب 3 اړخیزه سیریز پیل کړی و، چې له مخه یې افغان لوبډله او کوربه بنګلادیش پایلوبې ته لار ومونده، چې یاده پایلوبه د باران له امله بې پایلې اعلان شوه او دواړه لوبډلو د باران له کبله بریا ترلاسه نه کړه. وړمه ورځ افغان لوبډله هیواد ته راستنه شوه، چې افغان لوبډلې د 3 اړخیزه سیریز جام هم له ځان سره راوړ. دا په داسې حال کې ده چې بنګلادیش په 3 اړخیزه سیریز کې 3 سیالۍ ګټلې وې او افغانستان بیا 2 سیالۍ ګټلې وې. له همدې کبله افغان لوبډلې ته یاد کپ ورکړل شو چې د بنګلادیش میلمه لوبډله بلل کېده او په میلمستیا کې یې د 3 اړخیزه سیریز لوبلړۍ جام ورکړ. دا و زموږ د دې ساعت خبرونه. د ملتیا او پاملرنې مو نړۍ مننه. که چیرې مو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو هیله کوو چې زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د کرکټ اړوند تازه معلومات ترلاسه کړئ. مننه کوو چې ویډیو مو ولیدله.